د غزني ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت له موزیم څخه 8 قلمه تاریخي آثار د قطر هیواد نړیوال نندارتون ته لیږدول کیږي. وایي دا آثار د اسلامي تمدن له دورې سره تړاو لري او نړیوال نندارتون ته د افغانستان د فرهنګي او تاریخي هویت د استازیتوب په موخه وړاندې کیږي. هغه آثار په ټول کې د ټول هیواد بالخصوص د غزني یو ښه نمایندګي کولی شي د دغه ولایت یو ښه تاریخ یا تصویر نړیوالو ته بالخصوص اسلامي هیوادونو ته وړاندې کولی شي، ځکه دغه آثار په اسلامي دورې پورې تړاو لري او اکثره د غزنویانو د امپراتورۍ د غزنویانو د دورې آثار دي. فرهنګي پالان دا یو مهم فرهنګي پرمختګ ګڼي. وایي دا ډول نندارتونونه له یوې خوا د افغانستان د تاریخي ارزښتونو نړیوال معرفي کېدل تضمینوي او له بلې خوا دا پیغام لري چې افغانستان د تیرو جګړو ترڅنګ یو غني تمدن لري. شک نیست که رفتن آثار انتخاب آثار دوره غزنویان که در هنر اسلامی به کار رفته در کشور قطر، این هم تاثیر مثبت بالای موزیم غزنی برای ریاست اطلاعات فرهنگ یک دستاورد خوب دارد. د غزني د ګرځندوی امیر وایي د تاریخي سیمو نندارې ته د سیلانیانو زیات راتګ د دې لامل شوی چې د هیواد د کلتوري شتمنیو ارزښت نړیوال هم وپیژني او درک یې کړي. درې نیم کاله کېږي چې غزني ته تقریبا په زرګونو کسه بهرني سیلانیان راغلي دي. د دوی ډیر توجه او پاملرنه د غزنویانو دورې ته ده. دوی د غزنویانو د تاریخي آثارو له لیدلو څخه خوند اخلي، لکه له منارو څخه، بالیسار څخه، د سلطان محمود غزنوي له زیارت څخه. غزني موزیم د افغانستان د تاریخي حافظې له مهمو مرکزونو ګڼل کیږي، چیرې چې د اسلامي دورې له ډبرینو آثارو نیولې تر معمارۍ نقشونو پورې ګڼې بیلګې پکې ساتل کیږي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.